أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. حامیم. دا کتاب نازلیږي د هغه الله د طرفنا چې زبردست دی، په هر څه پوهیدون کې، ګناه بخون کې او توبه قبلون کې دی، سخت سزا ورکون کې او ډېر فضل والده. داغه نه سیوا بل معبود نشتا، هم هغه ته د ټول واپس تلل دي. د الله په آیاتونو کې بس هغه څوک جګړې کوي چې هغه کفر کړي دي. د دین ورستو د دنیا په ملکونو کې دا هغه منډي تړي دي، تا په دوکه کې وانه چوي. د دوی نه مخکې د نوح علیہ السلام قوم هم خپل رسول دروغ ګڼل دي، او دا هغه نه ورستو نور ډیرو ډلو هم دا کار کړي دي. هر قوم په خپل رسول حمله وکړه چې هغه گرفتار کړي. هغه ټولو د باطل د وسلې په ذریعہ د حق د ښکته کولو کوشش وکړو، لیکن اخر دا چې ما هغه راونیول. بیا وګوره چې زما سزا څنګه سخته و. دغه شان ستاد رب دا فیصله هم د هغه ټول خلکو په حق لشوي دا چې کفر کړي دي چې هغه به دوزخ ته نه نوځي. کوم فرښتو چې عرش اوچت کړي دي او کوم چې د عرش نه غیر چاپیرا حاضر اوسي، هغه ټولي د خپل رب د حمد سره دغه تسبیح وایي. هغه په هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې د بخانه دعاګانې غواړي. هغه وایي اے زمونږ ربا، ته د خپل رحمت او د خپل علم سره په هر سیس باندې خور شوی یې. نو هغه کسان چې هغه توبه استلی دا او ستا په لار روان شوی دي، هغه معاف کړه او د دوزخ د عذاب نه بچ کړه. اے زمونږ ربا، داخل کړه هغه همیشه جنتونو ته چې داغه وعده تا داغوی سره کړی دا، او داغوی په مور او پلار او بیبیانو او اولاد کې چې کم صالحان دي، هغه هم هلته هغه ته ورسوا. بشکا ته غالب او د حکمت خاوند یې، او بچ کړه هغه د بدونه. تا چې څوک د قیامت په ورځ د بدونه بچ کړو، نو تا په هغه غټ رحم وکړو. دا لویه کامیابی ده. بشکا کوم خلکو چې کفر کړي دي، د قیامت په ورځ با هغه ته आवाज وکړي شي، نن چې تاسو لا په خپل ځان باندې څومره سخت غوسه درځي، د دې نه زیاته غوسه به الله تعالی لا په هغه وخت کې ورتلله کله چې به تاسو ایمان ته راوبلل شوي او تاسو به انکار کولو. هغه به وایي اے زمونږ ربا، واقعي تا مونږه دوزل مړکړو او دوزل دی راځوندې کړو. اوس مونږه د خپل ګناهونو اقرار کوو، نو آیا اوس د دې زینا د وتل سلار شته؟ جواب به ورته میلاو شي دا په کم حالت کې چې تاسو مبتلا یې، دا په دی وجه دی چې کله به یوازې الله ته خلق را غفتل کېدل، نو تاسو به ترې انکار کولو، او چې کله به داغه سره نور څوک شریک کړل شول، نو تاسو به منل. اوس د لوی او اوچت الله په لاس کې فیصله ده. هم هغه دی چې تاسو ته خپل نخي خي او د اسمان نه تاسو د پاره رزق نازلوي، لیکن د دې نخونه صرف هغه سړی سبق اخلي چې هغه الله ته رجوع کوونکی وي. نو اے رجوع کوونکو خلکو، خپل دین د الله د پاره خالص کړئ او خاص الله ته आवाज کوئ. اگر که تاسو دا کار په کافرانو ډیر بد لګي، هغه د اوچتو درجو خاوند دی، د عرش مالک دی. هغه چې په خپل بندگانو کې پچا باندې په خپل حکم سره روح نازلول غواړي، هم په هغه نازلوي د پاره د دې چې هغه د ملاقات د ورځې نه خبردار کړي. هغه ورځ چې ټول خلک با بے پردی وي، د الله نه بعد هغه یو خبره هم پټ نه وي. په هغه ورځ با आवाज وکړي شي چې نن بادشاہي د چا ده. ټول عالم با چغې وهي چې د یو قهار الله بادشاہي ده. او به ویلی شي چې نن با هر سړی ته د هغه عمل بدله ورکړي کیږي کم چې هغه کړی وي. نن به په هیڅ هیڅ قسم ظلم نه وي، او الله په حساب اغستو کې ډیر تیز دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا خلق ويروا د هغه ورځې نه چې هغه نږدې راغلی ده، چې زړونه به خولې ته راختلی وي او خلق به
چپچاپ غمزپلی ولاړ وي د ظالمانو د پاره با نه یو مهربانه دوست وي او نه یو شفاعت کوونکی چې داغه خبره اومنلی شي الله دسترګو په غلا هم پوهه دی او په هغه راز هم پوهه دی چې سينو پټ ساتلې دی او الله به ټیک ټیک حق فیصله کوي پاتې شو هغه چې دا مشرکان ورته د الله په ځای आवाजونه کوي نه هغوی د هیڅ څه فیصله کوونکی نه دي بشکا چې الله هر څه اوریدونکي او هر څه لیدونکي دی آیا دا خلک چرته پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه خلکو انجام لیدلې وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي هغوی د دوی نه زیات طاقتور وو او د دوی نه زیات زبردستی نخي پزمکه کې پرې خودلې دي لیکن الله هغوی د خپل ګناهونو په وجه راونیول او دا غوی د پاره د الله نه بچکون کې هیڅوک نه وو دا انجامي زکه شو چې هغوی ته خپل رسولانو واضح نخي او حکمونه راوړل او هغوی داغه د منلو نه انکار وکړو اخر دا چې الله هغوی راونیول بشکا چې هغه قوي دی او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی مونږه موسی علی السلام فرعون او حامان او قارون ته د خپل نخو سره او د ماموریت د ښکار دلیل سره الیګو لیکن هغوی اویل جادوګر دی غټ دروغجن دی بیا چې کله هغه زمونږ د طرف نه هغوی ته حق ویوړو نو هغوی اویل چې کوم خلکو ایمان راوړی دی او داغه سره شامل شوی دي داغوی ټولو الکان وجنه او جنکی ژوندۍ پرېږدي لیکن د کافرانو تدبیر بے اثر لاړ یو ورځ فرعون خپل درباریانو ته ویل ما پرېږدي زدا موسی وجنم او دې आवाज وکړي خپل رب ته ما سره دا فکر دی چې دی به ستاسو دین بدل کړي یا به پزمکه کې فساد راپورته کړي موسی علیہ السلام اویل ما خود هر هغه متکبر سړی په مقابله کې چې هغه د حساب په ورځ ایمان نه لري د خپل رب او ستاسو د رب سره پناه غستلی ده په دې موقع د آل فرعون نه یو مؤمن سړی چې خپل ایمانی پټ ساتلی وو اویل آیا تاسو یو سړی صرف په دې وجه وجنئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی حالانکه هغه ستاسو د رب د طرف نه تاسو تخکارا نه خراوړلې کو هغه دروغجن وي نو داغه دروغ با پخپل په هغه واپس ور پریوزي لیکن کچري هغه رښتینی وي نو هغه چې د کم hebatnak انجام نه تاسو یې روي داغه نه با سخو ضرور پتا سو راضي بشکا الله یو داسې سړی ته هدایت نه کوي چې هغه د حد نه اوریدونکي وي او دروغجن وي اے زما د قوم خلکو نن بادشاہي تاسو دا او پزمک تاسو غالب یای لیکن که د الله عذاب پمونګه راغې نو بیا به څوک زمونږه امداد وکړي فرعون ویل زه خو تاسو ته هغه رائے در کوم کوم چې ماته مناسب ښکاری او زه تاسو ته هغه لار خیم کوم چې ټیک ده کم سړی چې ایمان راوړې وو هغه ویل اے زما د قوم خلکو ما سره یره ده چې حسینا پتا سو هغه ورځ راشي کوم چې د دین مخ کې په ډیرو ډلو باندې راغلی دا څنګه ورځ چې د نوح علی السلام په قوم او په عادیانو او په سمودیانو او داوینه پرستانو قومونو باندې راغلی و او دا حقیقت دی چې الله په خپل بندگانو باندې د ظلم هیڅ اراده نه لري اے قومه زما سره یره ده چې پتا سو باندې چرتا د چغو چغاو ورځ را نشي چې بیا با یو بل ته आवाजونه کوي او د تیختی منډي به وهای لیکن په هغه وخت کې بمو د الله نه بچکون کې هیڅوک نوي رښتیا ده چې الله څوک بیلاری کړي هغه ته بیا لار خودن کې څوک نوي د دین مخ کې یوسف علی السلام تاسو ته واضح دلیلونه راوړي وو لیکن هغه چې کم تعلیم راوړي وو تاسو داغه په حق لا هم برابر شکمن وای بیا چې کله هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس به داغونه رستو الله بل رسول هرگز نه را لېږي دغه شان الله هغه ټول خلق په گمراهۍ کې اچوي څوک چې د حد نه اوریدونکي وي او شکیان وي او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بغیر د دینه چې هغوی ته څه سند یا دلیل راغلی وي دا طریقه د الله او د مؤمنانو په نس د بغض طریقه ده دغه شان الله تعالی د هر متکبر او د هر ظالم سړي په زړه باندې مهر لګوي فرعون ویل اے حمانا
زما د پاره یو اوچته مانه جوړ کړه چې زه پرې لارو ته ورسېږم د اسمانونو لارو ته او د موسی خدای لګو وینم ما ته دا موسی دروغجن معلومیږي د غشان د پاره دا خپل بدعملي خاصه ښکارا کړی شو او هغه د نیغ لارینه منع کړی شو د فرعون ټول تدبیرونه داغه د خپل تباہی پلار کې استعمال شو هغه کم سړي چې ایمان راوړی وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو زما خبره اومنه زه تاسو ته صحیح لار خیم اے قومه د دنیا دا ژوند خو یو څو ورځې دی د همیشه استوګنې زی خو اخرت دی څوک چې بدی وکړي هغه تبا هم هغه بدله ملاويږي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې نیک عمل کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې مؤمن وي نو دغه سي ټول خلق به جنت ته ننوځي او هلته به ورلا به حسابه رزق ورکړي کیږي اے قومه اخر دا قصه ده چې تاسو نجات ترابلم او تاسو مالا د ور طرف ته دعوت راکوي تاسو مالا د دې خبرې دعوت راکوي چې زه د الله سره کفر وکړم او داغه سره هغه هستیانی شریکی کړم چې هغه زنه پیژنم حالکه زه تاسو هغه زبردست بخون کې خدای طرف ته رابلم نه حق داده او د دین خلاف کې دی نشي چې تاسو د چا طرف ته ما رابلای داوی د پاره نه په دنیا کې بل نشتا او نه په آخرت کې او زمونږ د ټولو واپس تلل خاص الله ته دی او د حد نه اوریدونکو خلک به ورته زی نن چې درته ز سوایم ډیر ضربه هغه وخت راشي چې تاسو به دا یادوي او زه خپل معاملہ الله ته حواله کوم بشکا هغه په خپل بندگانو نظر ساتون کې دی اخر دا چې هغه خلکو دغه مؤمن خلاف کم خراب تدبیرونه وکړل الله تعالی هغه دغه ټولو نه بچ کړو او د فرعون ملګری په خپل د بدترین عذاب په چکر کې راغلل د دوزخ ور دی چې سبا بیگا ورتا هغه پیش کړی کیږي او کله چې د قیامت وخت راشي نو حکم به وشي چې آل فرعون زیات سخت عذاب ته ورننه باسي بیا لږ خیال وکړه د هغه وخت کله چې به داخلك په دوزخ کې د یو بل سره جګړې کوي نو په دنیا کې چې کم خلک کمزوري وو هغه به ځان غټ غړونکو خلکو توای چې مونږ تاسو تابع وو نو آیا اوس بدلتا تاسو د دوزخ د ور د لګي سینه مونږ بچ کړی هغه ځان غټ غړونکو خلک به جواب ورکړي مونږ ټول دلته په یو حال یو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړی دا بیا بدا په دوزخ کې پراته خلک د دوزخ نوکرانو ته وایي د خپل رب نه دعا وغواړي چې زمون په عذاب کې بس د یوې ورځې کمې وکړي هغوی به تری تاسو کړی ولی تاسو ته بس تاسو رسولان د واضح نه خسرا نه درتل هغوی به وایي او راتلل با د دوزخ نوکران به وایي بیا خو تاسو په خپل دعا وغواړئ او د کافرانو دعا هیڅ فائدہ نه لري یقین وکړه چې مونږه د خپل رسولانو او مؤمنانو امداد د دې دنیا په ژوند کې هم خامخا کوو او په هغه ورځ به هم کوو کله چې گواهان ودرېږي کله چې ظالمانو ته داغوی عذرونه هیڅ فائدہ نه ورکوي او په هغوی بلانت وریږي او د اوسېدو د پاره با ډېر بد زید هغوی په حصہ کې راځي اخر وګورئ چې مونږ موسی علیہ السلام ته لار اخودلا او بنی اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان کړل چې هغه د عقلمند خلکو د پاره هدایت او نصیحت وو نو اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا د الله وعده حق ده د خپل قصور معافی غواړه او سحر ماقام د خپل رب د حمد سره داغه تسبیح کوا حقیقت دا دی چې کم خلق د یو داسې دلیل نه بغیر چې هغه ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي نو دا غوي په زړونو کې نور هیڅ نه دی بس لوی دا لیکن هغه لوی ته رسیدونکو نه دی چې د کمی هغه غرور کوي بس په الله پوری پناه غواړه هغه هر څه ویني او اوري د اسمانونو او د ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په نسبت یقینا چې زیات لوی کار دی لیکن اکثر خلک پوهیږي نه او دا کې دی نشي چړون او بینا یو شان شي او ایماندار او سواله او بدکار یو برابر شي لیکن تاسو خلک ډېر کم پس پوهیږئ
یقینا چې د قیامت وخت راتلون کې دی داغه پر راتلو کې هیڅ شک نشته لیکن اکثر خلک نه مني ستاسو رب وای ما ته आवाज کوي زبستاسو دعاګانې قبلوم کم خلک چې په غرور کې زما د عبادت نه مخ اړوي هغوی به دوزخ ته خوار او ذلیل ورننوځي هغه هم الله دی چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې تاسو پکې آرام وکړئ او ورځ روخانه کړه حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ډېر فضل کوونکی دی لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي دغه الله چې تاسو د پاره دا هر څه کړی دی تاسو رب دی د هر څه پیدا کوونکی دی داغه نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشتا نو بیا تاسو د کم ځای نه په دوکه کې اچولې کېږئ دغه شان هغه ټول خلق په دوکه کې اچولې شوی دي چې با د الله د آیاتونو نه انکار کولو هغه هم الله دی چې تاسو د پاره زمکه د قرار ځای جوړ کړو او بره در باندې د اسمان گنبد جوړ کړو او تاسو شکلی جوړ کړو او ډیر خاصه جوړ کړو او تاسو لای د پاکو سيزونو رزق درکړو دغه الله چې دا کارونه کوي ستاسو رب دی نو دغه د کائنات رب د به حساب برکتونو خاوند دی هغه ژوند دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا نو خپل دین داغه د پاره خالص کړي او هغه ته आवाज کوي ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دی اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایا چې زه خو د هغه هستیانو د عبادت نه منکړې شوی يم کوم ته چې تاسو आवाज کوي او الله پرېږدي زه دا کار کولای نشم ځکه چې ماته د خپل رب د طرف نه واضح نخې راغلي دي ماته حکم را کړی شوی دی چې زه رب العالمین ته د مننې سرخ کته کړم هم هغه دی چې تاسو یې د خاورې نه پیدا کړی بیا د نطفه نه بیا د وینې د ټوټې نه بیا هغه تاسو د بچی په شکل کې راو باسي بیا تاسو لویوي د پاره د دې چې تاسو خپل پوره طاقت ته ورسئ بیا مو نور لویوي د پاره د دې چې تاسو بډاوالي ته ورسئ او پتاسو کې څوک لومبه واپس غفتل کیږي دا ټول هرڅ د دې د پاره کیږي چې تاسو خپل مقرر وخت ته ورسئ او د دې لپاره چې تاسو په حقیقت پوه شئ هم هغه ژوند ورکون کې دي او هم هغه مرګ راوستون کې دي هغه چې د یو کار فیصله کوي نو بس یو حکم کوي چې شا نو هغه شي تا اولیدل هغه خلق چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د کم زین څوک دوکه کوي هغوی دا خلق چې دا کتاب او هغه ټول کتابونه کم چې مونږه د خپل رسولانو سره را لګلی وو دروغ غني نو ډیر زر بدوی ته پته ولګي سو وخت چې پټای د دوی په سټونو کې وی او زنجیرونه چې دا غینه به نسی او اشیدل او بوته به راکاږي او بیا به د دوزخ ورته ورغورځول کیږي بیا به د دوی نه تپوسو شي چې اوس کمزې دي د الله نه سیوا هغه نور خدایان چې تاسو به شریکان جوړول دوی به جواب ورکړي ورک شو هغه زمونږ نه بلکې د دې نه مخکې مونږ هیڅ سسته आवाज نه کولو دغه شان به الله تعالی د کافرانو گمراه کېدل صحیح ثابت کړي دوی ته به ویل شي ستاسو دا انجام زکه شو چې پزمکه کې با تاسو په ناحقه خوشالیانی کوله او بیا با په هغه باندې غاور وای او زئی د دوزخ په دروازو ورننوځي همیشه به الته اوسئ ډیر خراب زیده د متکبرانو خلقو پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا د الله وعده حق ده اوس کومګه ستا په مخ کې دوی ته د هغه انجام صحیح سو خيو چې د کمی نه يرو مونږ یا دا غین مخ کې مونږ ته د دنیا نه واخلو په هر صورت کې با دوی خاص مونږ طرف ترازی اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخ کې مونږ ډېر رسولان لېګل دي چې په هغه کې د زینو حالات مونږ ته خودلې دي او د زینو مدرتا نه دي خودلې د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر سنه خراوړې وي بیا چې کله د الله حکم راغې نو د حق مطابق فیصله وکړې شو او په هغه وخت کې غلطکار خلک په نقصان کې پریوتل
هغه هم الله دې چې تاسو د پاره دا ګرځیدون کې زناور جوړ کړی دي د دې غرض د پاره چې په هغه کې تاسو په زینو باندې سورلای وکړئ او د زینو غوخه وخورئ او په هغه کې تاسو د پاره نورې هم ډېری فائدې دي دا غینه تاسو دا کار هم اغستې شئ چې تاسو په ځلونو کې کم زی ته د تللو حاجت وي هلته پریزان ورسوي پسارو باندې هم او په کشتۍ باندې هم تاسو سوارو ګرځولي کېږئ الله د خپل نخي تاسو ته خي اخر تاسو به داغو د کمو نخونه انکار کوئ نو آیا دوی پسمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه خلکو انجام ورته په نظر راغلي وي کم چې د دوی نه مخ کې تیر شوی دي هغه د دوی نه پشمار کې زیات وو د دوی نه زیات طاقتور وو او پسمکه کې د دوی نه زیاتی شانداري نخي پرې خودلی وي کومه ګټه چې هغه کړي وا اخر داغوي سپکار راغله کله چې داوی رسولانو هغه ته واضح دلایل راوړل نو هغه هم په هغه علم کې مشغول پاتې شو کم چې داوی سره وو او بیا هم په هغه سیس کې راګیر شو چې په کم پوری به ټوکی کوله هر کله چې هغه زمونږ عذاب ولیدو نو چغې کړي چې مونږه یو الله اومنو او انکار کوو داغه ټول معبودانو نه کم چې به مونږه داغه سره شریکول لیکن زمونږ د عذاب د لیدون وروستو داوی ایمان هغه له هیڅ فائدہ ورکولې نشوا ځکه چې دا د الله مقرره قاعده ده چې همیشه داغه په بندگانو کې جاری پاتې شوی ده او په دغه وخت کې کافران په تاوان کې راغلل